راله وایه څه خبره ده درته معلوم خو یم که نه ته ما پېژنې چې زه څوک یم حالت دې خرابومه ګوره اعصاب مې خراب نه کړې چې څه مې درته ویلي د همغه خبره ومنه بس نور نه پوهېږم زراور خان وروره څوک و وروره ښه یم چې زه خدای پاک په تاسو کې نر پیدا کړی یم دومره ډارېږئ نه چا سره جنجال کولی شئ وروره د نن سبا حالات وګوره د ته وګوره د کومه بدماشي دې راخستې ده چې کوې وروره هر څوک دا کارونه نشي کولی دا هم خاص نفر لري نه نه ګزاره کوه دا مشاعره پرېږده شکر ده چې زه خدای درکې نر پیدا کړی یم خلک په څه یادوي ته وګوره د باندې د ما نوم خلکو ته واخله چې څه وایي بهار په نومونه ټول ګندګري نومونه دي هغه دي دا ګندګري نه باید موږ تاسو عزت لرو هغه لرو مه کوه داسې وروره مخې ته مې چې څوک راغلی که نه خورمه یې د پوټکو سره یې خورم وروره ګزاره کوه داسې مه کوه که نه چې بیا د ډار خبرې را شروع کړې ډارېږئ تاسو هم داسې ډارن ښه ته خبرې که نه بله ورځ څوک راغلی و وروره روان وم چې ګورم په لار کې هغه بیرق بالای 24 ولایت پېژنې دا نوم دی که جمله ده تاسې په دې شیانو نه پوهېږئ د هلک نوم ده بیرق بالای 24 ولایت نو هغه دا به څه نوم وي دا خو یو ګندګیر نوم دی دا خو څه کم هغه نه لري موږ تاسو عزت لرو پښتانه یو پښتنو کې جګېږو ټیټېږو داسې مه کوه وروره نن سبا د نومونو نه هم خلک یېرېږي ته درکې د زنګ راغلی څه وایي هلو نسیم وروره اوی ما سره ناست دی و سا خیر دی بس زه بخښنه درنه غواړم خیر دی داسې به نه کوي پوه زه به یې پوه کړم هېڅ خبره نه ده خیر دی نه ده مشکله خیر دی بس زه بخښنه درنه غواړم صحیح ده ښه صحیح ده زه درځم صحیح ده بس درغلم کور مخ ته راغلی ښه درغلم څه خبره ده بیا چا زنګ والی و هغه دی زنګ راوالی و د تا چې اوس په ټلیفونه کې د ډکې پکې ولې ځان دې پې خوښه کوله اوس زنګ راته وواله اوس زه به ورځم تا په مخ کې به زه ورسره غږېږم وروره داسې ورته چې خورم دی د پوټکو سره دې خورم نه وروره د خاورې دې مې ورپسې خښې خورم د لرګیو سره دې خورم خیر دی ګزاره کوه وروره د روزانه تا نه شکایتونه راځي یو خوا بل خوا کله دې ماشومان وهلي وي کله دې چا سره جنجال وي مه کوه داسې معلوم یم خلکو ته معلوم یم که ثبوت غواړې راځه نسیم ورور زنګ وهلی و زه ورځم چې دی څه وایي ګورې ورته که ورور مې در پسې راغلو که نه بله ورځ بله هغه نه ده کوڅه اخوا ته بله کوڅه چې ده هغې کې وروره موټر 280 کې روان و چې درته پې د کلشنکو مې راواړولو چې د فای مې درته پې وکړه که نه وروره په بسته کلي کې مې نر باندې سترګې ونه لګېدې کله دې نه راغله مشکل دې جوړ کړی دی اوس دغه دی ورور نسیم ورور زنګ وهلی وخته زه ورځم چې څه وایي زه ورغلم که داسې مې ورته ولیده شکر دی احمد ګل ورور څه قصې دي قراري ده وروره ته څنګه یې جوړې خیرې خیر څه خبره ده الحمدلله سمه ته څنګه یې جوړې شکر خیر اوسې محمد ګل وروره دا ورور لږ بدماشي راخیستل اوس څه وکړو څه شي بدماشي در اخیستل خبره وکړه زه خبره پرېږده مړه تاسې خو ټول عمر په دې ډار کې کوڅه کې بدماشي راخیستله ماشومان نه پرېږدي نه پرېږدي بکس پنجه دی ګرځي بدماشان ساده ګرځي درش ډزې دی ولم درش ډزې دی ولم معلومه ده کنه ده بکس پنجه ده ته پنجه نه ده بس ته څه کوي خو دې ولم بکس پنجه کې ته پنجه خو دا بس درش ډزې دی ولم درش ډزې صبر وکړه ګوره محمد ګل وروره دې د دې لاسه ټول کلیوال د ټولې کوڅې خلک د نه بازار دي نو زه اوس د تا په خاطر په دې خاطر راغلم ما ویل د تا کشر ورور ته خپله ډېر ښه سړی یې نو په دې خاطر باندې که ده ته لږ نصیحت وکړې تر څو ښه سړی شي که نه زه مجبور یم هم زه پرې مات ګوره چې د نسیم ټول دي لوچکانو کارونه پېژنې مې که نه ګوره موږ پنځو کسانو کې جګېږو ټوټېږو پښتانه یو پوه شي د ما لباس وګوره او د ته وګوره د ګندګرۍ ته په پنځو کسانو کې جګېږي او ټیټېږي ما نه په زرګونو خلک ډارېږي د ما نوم ورته واخله نو ما کوه داسې وځه
بدمعشونه کوه د جګي دا په 35 ولایت کې د ما نه 35 ولایت کې دا بس پرېږده پرېږده خبرې ده بدمعشونه راخې پرېږده لکه پرېږده دې سره زه معلومه دا ګز او دا میدان پرېږده ته پرېږده پرېږده تاسې بس ورشه سره معلومه که ورشه سره معلومه که څنګه ورشمه ورشه لاله تا خبره ومنه زه ورور تاسې ته خلک استکای د ګندګيري دغه بدمعشۍ دا تاسې ته خلک دې نه ورور دې شریک سره ورور زل کې زه ستاسو څومره خو ورور ته نه بکنه غواړم نه منم لاله تا خبره ومه ما خو نه پرې خو دغه تا خبره ومه بس ورشه اوس بخنه ته وغواړه ورشه بکنه ته وغواړه بس خدای دې وبخښه خدای دې وبخښه اکثر بیا د کار ما کوي ځکه ټول کوڅه کې خلک دي شریف خلک دي ورور شریف کورنوي شریف ده ته ماشاءالله که ځوانې فقط هغه کارونه نور مکو بوکس پنجلم لري که ورور ته ورکړي سره کور نه که بس دې نه ورسې است کوي دا شار به ورور تا خبره سم ورور زه بخنه درنه غواړم خدای دې وبخښه محمد ګل ورور خدای دې وبخښه بس ملامت خو بس وزنه پس ان شاء الله فشي فقط دې سي اوس زمای کو ځوان ده موږ څو ورته وایي ځوان ده ان شاء الله سميږي بخیر ان شاء الله ته نور راکنه مکو راځي سم بس صحیح شو بس اورore خبره په بکس پنجه مې درته شپته ډزه وشته خو دې تا خاطر مې وکړ بس نو مشه بیا هم دا خبرې کوي نه کو